ته لږ داسې وخوځېدې راشه دلته کښېنه او کس ته کښېنه وی حاجي صاحب وایي تا چې یو کس له په مجلس کې ځای ورکړ تا چې یو کس له په مجلس کې ځای ورکړ دا جمله واخله تا چې یو کس له په مجلس کې ځای ورکړ دا تا په مجلس کې ځای ورنه کړ تا د هغه په زړه کې ځان له ځای جوړ کړ تا د هغه په زړه کې ځان له ځای جوړ کړ لکه ستا خوا کې یو کس ولاړ یو خو وخوځه ځای ورکړه او که څه کسان خپل عادت یې ولاړ دي ټول وایي سبحان الله په اوچت اواز وایي سبحان الله چا چې سبحان الله وي دا کښېنې خیرن بچي ولې تا نه ده ویلې کښېنه وړه توجه 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 فیکټري کارخانه چې څه دپاره جوړې هغه ورکوي مدرسه امامان جوماتونه کې امامان شته که نشته دا امامان چا ورکړو روژه رایله تاراو دپاره د قرآن حافظان شته که نشته جدا کار دی هغې سره زما څه کار نشته چې شل کوې او که اته کوې زما د اختلافاتو سره نه لګي ښه خو چا سره به ټیم نه په منډه به شل به کوي او ته اوسګار یې ته به شل کوې به دا کیسې خو چې تراویح کوي که شل کوي که اته کوي بس چې کوي یې ما ته یو کس وایي چې اته دي ما بحث مه کوه زه سوچه تبلیغي یم ښه ها وایم بحث مه کوه وایي ما ته وایي چې اته دي ما ورته شل دي هغه بیا وایي چې اته دي ما ویې ولې خو چې ما شل وکړې په شلو کې اته راغلي زما په شلو کې اته شته نو تا زما دیوبندي سره د بحث ضرورت شته او دا کیسې پرېږده اختلافات د محبت خبرې کوي که څوک دلته لاس ږدي نایاب والو که څوک دلته لاس ږدي خو په مونځ کې ږدي که نه او که دلته لاس ږدي نو هم په مونځ کې ږدي دا دواړه مونځ ګزار دي ورشه ګش وکړه د بېلمازه غم وکړه دا دواړه مونځ ګزار او ته چې په دې بد ګڼې که نه چې ته وې دا ټیک نه دی او لاس ښکته کړه نه مور دې کوم ځای لاس ږدي شابه اوس پرې زه خوښ شم دې مور ته دې کتلې چې مور دې مونځ کوي خور مونځ کوي تلاوت مونځ کوي زنان چې مونځ کوي لاس بره ږدي که نه ږدي خو مسله دا ده څوک که بره ږدي زنانو کې حیا ډېره وي نو د حیا د وجې زنان لاس بره ږدي کوم ځای ږدي او چې په سړو کې هم په چا کې حیا ډېره د ښځو پاروا روانې بره دې ږدي نه لګي زما اختلافاتو سره نه لګي څه نه لګي زما اختلافات توجه خبره د حیا د بعضې سړو کې حیا ډېره وي د هغې د کمال حیا د وجې داسې بره ږدي نور خدا چې خپل بهرحال زما مزاج کې پني ده څه شی دی زما اختلاف ما ته یو کس مونځ کو سټوډنټ دلته لاس ایښی ما تاسې ګپ کې چې ته دلته لاس دې مور به دې کوم ځای ږدي بهرحال دا کیسه پرېږده که دلته څوک دي خو سړو کې ګوره دا طالبان ناست دي مدرسو والا رجولیت سړی سړیتوب رجولیت نو ګوره نارینه چې په دې کې پاوری څه شي اور پاور نیچے ہوتا ہے کدھر تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ تھوڑا نیچے رکھنا پڑتا ہے سمجھنے والے سمجھتے ہیں ہاں او زنانو کې حیا ډېر زنانه برک دي او څوک چې د ښځو پاروا روانې هغوی دې هم برک دي نه جوړېږي خو مونځ ګزاره دواړه دي که څوک دلته ږدي که دلته ږدي د بېلمازو غم کوو به انشاءالله نور په خبره خو پوه شوې که نه ولکن لتکبیه الاشاره ولکمثل کوتکن ولول بهرحال دا مدرسې خپل اثر دی مدرسې سره خیر خورېږي مدرسې سره اور دا څومره چې دیني محنتونه دي دا ټول د مدرسې برکت دی د څه برکت دی طالبان د تحریک طالبان افغانستان ملا عمر وایي د مدرسې برکت دی څه برکت دی که مدرسه نه و ملا عمر به او ته چې طالبان دا کوم ځای جوړېږي اور ته کوې تبلیغ زنده باد نو بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علم چرته حاصل کړي وایي چرته چې مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به و چې مولانا الیاس رحمت الله امیر صاحب حاج عبدالوهاب صاحب به و مولوی جمیل صاحب مولوی جمشید صاحب تجمل شاه صاحب شیخ مولانا حبیب الله صاحب وبا پته ولګېده چې سر نه ګوري د اینډ نه ګوري بنیاد نه ګوري مفکر اسلام امام انقلاب راوسته مفکر اسلام مفتی محمود صاحب امت ته چا ورکړي وایه چا ورکړي نو د مدرسې دفاع دا د هر جماعت د هر تنظیم دفاع ده اور د ختم نبوت دفاع د پاکستان د آئین دفاع ده څه شی دی د پاکستان آئین کې او قانون کې دا خبره ده چې په 1974 کې قادیانی دا د کافرانو په صف کې راغی او په ده باندې دستخط وشو آئینی کافر دی قانوني کافر دی نو د قادیانی باندې رد کول او د ختم نبوت د عقیدې دفاع کول
دا د آئین دفاع ده، د پاکستان د څه دفاع ده؟ دا د آئین خلاف ورزي نه ده، دا د آئین دفاع ده. چې د آئین دفاع څوک کوي نو انعام ولا پکار دی که نه؟ پکار دی که نه دی پکار؟ د مدرسې د وجې به خلک ذکر والا تلاوت، مدرسې والا سرګټو والا کیدی شي، چرسیان کیدی شي، پوډریان کیدی شي. ګوره فضا پاکیږي په مدرسې سره، د مدرسې په وجود سره. د حیا صادر چې راځي د مدرسې د وجې راځي. وګوره ته مدرسې ته زنایان راځي په بورکه کې، په څه کې؟ شاعر وایي دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده، دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده، د پښتنو بیبیانو دا خوښه ده. حیا والا چې حیا والا ډېرو خلکو د حیا صادر وپېژندې، اوسه پورې شامټونګان خوځول راخوځول. توجه، مدرسې سره حیا راځي، مدرسې سره وفا راځي، مدرسې سره صداقت راځي، مدرسې سره عدالت راځي، مدرسې سره لیاقت راځي، مدرسې سره سخاوت راځي، مدرسې سره شجاعت راځي، مدرسې سره خیر راځي، مدرسې سره برکت راځي، مدرسې سره اسلام راځي، مدرسې سره ایمان راځي. او د دین ټولې شعبې د مدرسې د وجې دي. څه د وجې دي؟ څه د وجې دي؟ یو شعبه پکې هغې کې د ختم نبوت دفاع ده، عقیده ختم نبوت. وایه عقیده ما چې پوره وي هغه ووایه. څه شی؟ څه شی؟ څه شی؟ ګورئ عقیده څه ته وایي په پښتو کې؟ دې ته په پښتو کې عقیده وایي. دې ته پښتو کې څه وایي؟ نه نه پښتو کې ورته څه وایي؟ دې ته پښتو کې څه وایي؟ زه ته سم پریکټیکل کوم، ساینس روم ته مې راوستې. دې ته څه وایي؟ کیا مطلب غوټه؟ دې ته غوټه وایي عقدتن، عقیده عقده. توجه، غوټه کیا مطلب؟ عقیده. خلک دا وایي عقیده مضبوطه که عقیده غوټه؟ غوټه چې اوس هم پوه نه شې دومره اسان به دا ته څنګه وایم. انشاءالله زه به د ختم نبوت کورس کوم، داخله پکې څوک څوک کوي انشاءالله. روزه کې به انشاءالله ډېر ورځې چې 5 ورځې دي شي، 5 ورځې کورس به د ختم نبوت انشاءالله بالکل پریکټیکل وي انشاءالله. ټول به پریکټیکلي ښه بهرحال. او بیا به همدغه پریکټیکلو انداز کې کوئ. توجه، دې ته څه وایي؟ غوټه ټیټ که، غوټه مضبوطه که. چا دا ویلي چې غوټه نرمه که؟ او خلک وایي عقیده مضبوطه که. څه شی؟ د سنو عقیده الله تعالی ذات کې وحده لا شریک دی. دا خبره مونږ په زړه کې غوټه کړې ده، په زړه کې. الله تعالی په صفاتو کې وحده لا شریک دی، دا خبره مونږ په زړه کې. خاتم الانبیاء محمد ربی صلی الله علیه وسلم زمونږ نبیم دی. وایا اخیریم دی، نبیم دی اور نبیم دی اور نبیم دی اور. یو سړی مونځ هم کوي، تلاوت هم کوي، ذکر هم کوي، حج هم کوي، عمره هم کوي، ښکلې مزیدار پټکې هم والي، ګیرې هم ده، د فلاح بهبود دپاره هینډ پمپ لګوي، د خلکو امداد تعاون کوي، فلاح بهبود دپاره خدمات کوي. زما نبي ته نبي هم وایي، اخري ورته نه وایي. مسلمان کیدی شي، مسلمان کیدی شي، مسلمان کیدی شي. امیر قادیانی بیا مسلمان کیدی شي، کیدی شي. دې وجې نه عقیده زده که، او بیا عقیدې نه پس عقیده یې نه نبوت ته لامه رسه. عقیده نه پس دي ختم، عقیدې نه پس دي ختم. کیا ختم؟ کله کله پیالې کې چای ختمه شي، چای ختم. وګوره جګ کې اوبه شته، اوبه ختم، اوبه ختم، چای ختم. مولانا صاحب وایي حلوا ختم، حلوا ختم، چای ختم. او ختم په ډېرو معنو قرآن کې ذکر دی. ختم الله هلته معنه بېله ده. توجه، ختم مخر معنه ده. یو د پښتنو ختم، ختمه. پښتنو کې ختمه څه ته وایي؟ ختمه. یو محاوره د پښتنو د خبرې هغه پلان کې داسې مالدار دي.